صرف له افغانانو دا غوښتنه ده چې باید خپل دوست نن به تاسو اوریدلی رښتیا ټول ګوندونه چې ول هغه طالبانو د ایسته کړو کنه څه ګوندونه چې حزب اسلامي جمعیت اسلامي چې شي ول دا ټول مکمل لغوه کړل دا ټول ختم شول دا خو کار وس دا خو ډیر ښه شو دا ښه کار ته شوی ډیر ښه کار ته وای ځکه فساد دغه کول لاندې ده ګوره د شمالي ټلوالي شل کاله جمهوریت په میلیارډو امتیاز یې واخیستل په دې خاطر باندې چې دوی روس مات کو دوی د پاکستان خلاف دي دوی دادي دوی هادي تاسو بل لیدلی چې په اخر ورځ باندې سختي پر اغله دغه پاکستان د باجو ته ورته کېده نو افغانانو دا غواړم له هغو خلکو چې وسم دوی په لویان دي له هغو حزبیانو چې دوی په حزب اسلامي پسې ولاړ دي حزب اسلامي خبيث ګلبدین وای دی پاکستان هغه ډرون چې راځي په افغانستان باندې چې حمله کوي هغه له پاکستان نه راځي ګوره دا څومره خبيث انسان ده دا دومره غټه توهین د افغانانو دلته مسله دلته د کیرنکار چې و د کندوز نه و د پنجاب و بالکل کیرنکار د هغه لونډه د تخیمه او بالکل او د ګلبدین لعنتی او بیا چې د ګلبدین څوک طرفداران یو قدم ورسره ولي لعنت د دوی په غټولو دوالای لعنت د خدای دی په دوی باندې په دې بے شرف خلکو باندې عیسی خان زاکری راځي چې د ورور خو ورسره مشوره او وروره السلام علیکم ستړي مو شي تاسو ته خیر اغلاس کوی وروره جوړ خیرت وروره په خیره مننه مهرباني وکړئ باس په چی شي دی نو خو سره خپل ته لیکنه چې په سر کې چې شي لیکلي هغه ولولي چې باس په چی کې د خدای موږ مشکل ده د 25مه پیړۍ کې بر خبر کو ته د موږ اوس پښتنه کې چې باس چی شي دا خپل ته ویل ولکه په سر کې لیکلي دي کنه باس نو زه په خبرو نیمه کې زبان رالم نو څه لیک ما وکړه نو بس بیا په نیمه کې چې راغلی دارته وای چې دا اوس د طالبانو باندې ټول ټول په کلو باندې بریدونه او د خلک د ولګ مرشو او دوی درې کې چې څلور کې کول او تجربه مقاومت د ولګ په افغانستان کې د ایتاپ نظر د موږ د آینده بچی شي څه بچی چې راتلونکي به څنګه شي خدای مهربانه دی ته ولې څه غم کوي خدای څنګه مهربان خدای کوم ته تعقل او شعور در راکړي ک مغز راکړي دي نو خدای چې مهربان په کلی کرا کې نو کار مکو نو خدای مهربان خدای خدای ته ویلي چې د عقل نه نو اخر ته خدای چې سړی دون لونګي وهلي واسکټه مغوستي کله شکو پلاس کی نه د پښتو لحاظ کو نه د اسلام نه د افغاني لحاظ په کراچي کې سپوري ابلیټي لکې د کوشنیانو پټال کې کینی هغه ټال ورکي او چې دا څه ملنډي دي حکومتاري د کیږي اول رئیس الوزرا یا ولسمشر دی معلوم نه د بعد یو کنه راشه وای چی شي غواړي نو ته خدای دا اوس یعنی د بلاش واشنگټن کې د په مسکو کې د په اماراتو په خلکو سره سیاسي مباحثه وکړي د سیاست وکړي د په نورو ژبه خبرې وکړي نو دا خو سیاست خو ملنډو کار نه د خزه دا خو د سره ومنم زه خو نه منم دا تاسو دا کوي چې موږ وګاټو امریکانو په وخت امریکانو مخکې اوس کار د اهلي کار خلکو ته اهلي کلام خلکو ته ورسپاري هغه خلک چې هغه تجربه لري هغه خلک چې فني دي هغه خلک چې علمي دي اوس ته د غره سره راولا د علامه اقبال په اوصاف خبر ده د قائد اعظم په اوصاف خبر ده مګر د مشابه د میرویس نیکه پښتنه کې نو کو نه پیږي شاه محمود وطن پښتنه کې نو کو نه پیږي د شیخ شاسوري شابلی غوري پښتنه کې نو کو نه پیږي یا یزید روخان پښتنه وکړي په نه پیږي د برګټ پښتنه کې نو کو په نه پیږي او خو د اسلام آباد د لاهور 100 کیلومتر فاصله د دې بجیر فاصله درته وایي په دې کې څه د ویلو ته لري کنه اول بزتا دا وانت په افغانستان کې په خارج کې زه په افغانستان کې مفصل د خبره د کابل کې ناسي ما د کور می په تمنې کې ده یاره زړه ته خو مې نه ته په کابل کې ناسې ولې ما خو د چا سره دښمني نه ده ما خو د طالب ته نن چې نیوکې په کوم ما په شکم دي د جمهوریت وخت کې د طالب یې طرفداري کړې و چې دوی راغله حکومت امیدونه چې ما درلودل هغه ټول د خاور سره خاور شو ځکه چې یو د امید د موږ په ځای چې د غلې په واخیستل ما زړه ته خو مې نه ولې چې په افغانستان کې خو په خارج کې اوسېږي ښه تا یو بل ځای مې د اصل لایف راغلی وې خبرې لیکلې دي نو والله زه ټول عمر کوم زه خو د خپل د سره مې کړی دي جنرال موبیل سره مې کړی دي د هغه کسر چې خبرې کړي د سیاست سره خبرې کړي هغه سیاست چې وای قرآن شریف ته تاسو پښتنه نه کړی چې تاسو قرآن شریف څنګه ور راچولې قرآن شریف ته چې توهین هم کړی ډېر خبرې کړي دي نو نو تاسو ته پښتنه کو چې ځان ته تعلیم یافته مې ډاکټر نو ولې قرآن ته دی ور راچولې کته کافر به د بل مذهب خمرات خو بد وکړي دا خو طبيعي خبره ده خو خبر مو ته کړی ښه خبر دی کړی ما ستا لایف ما تعقیب کړو هغه لایف ما وکړې په ښه خبرې دی وته کړی نو اوس په کابل کې بلې و په کابل کې مزم او راځم کله د سعودي کې مکه کابل کې ریاض کې شهر کې کې اوس خو نه مکه کار کوم سعودي کې کله کله سعودي کې شهر نخیل کې نسیمه کې قبله دي درغله کابل کاپیسا پروان اوس ته چیرې اداره ته چې د پاکستان په کوم خار کې
والله کې پاکستان تر اوسه ولاکه لیدل دا ولاکه کدا راته وایي زه ته خو ځوان مې افغان مې د ما نه ځان افغانیت ځان تکړه بولي او جیدم بولي دا راته د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا د څونه فاصله وه هغه وختونه زه خو کشر لیکم هغه وختونه و د پلار نیکه تاریخ باندې پوهېږي که نه پوهېږي ته ودرېږه ته خبرې ته ورشه ته داسې لکه د شړومبه مشر ځای ولیږې نه خبرې ته زه به دا ډېر به یم دا 13 کاله 13 کاله کې خو زه خو چې د 2 کلو دغه شیان مې پلار راښودلي اکا مې راښودلي ماما مې راښودلي چې احمدشاه بابا ته د میرویس د شاه محمود وتک او د شاه اشرف وتک څه کېدل سره ښه هغه نو موږ څه خبره شي هغه څه کېدل ته ولې په خپل تاریخ نه پوهېږې ته ولې نه خیر اعظم پوښتنه تر وکړه خیر اعظم څوک و ها خیر اعظم پیژنې نه سید اعظم ته پیژنم نو ته نجیب افغان صاحب ته طالب یې نه طالب نه نو چې طالب نو د خپل مخوکه دی ولې نه ښې دا شعره دی ولې نه ښې نو توره شپه نو تا په افغانستان کې برق چې تا ته مخ دا اوس برق شته نو برق ولې نسته ولې په موټر کې ناست په کور کې لیکن خوشته ده کنه شم خوشته ده کنه اور موږ د مبارکه چې راو ګورو کنه ته د ما نړۍ پښتون مې باید ونه ډار شي زه خو د ناس طالب ای سړی یو واری پیدا کیږي یو واری مري ودرې د اردم نه پیدا کیږي نه مري چې په ګوره په پوهه باندې وشي په غیرت باندې وشي دغه بيسوادي خپل بي غیرتي ده بيسوادي نه ده خپل بي غیرتي ده ځکه موږ سواد له موږ خپل خځې پاکستان ته نه لګلې هند ته هم نه لګلې نن بعد موږ په خپل هیواد کې خويندې مندې په ډاکټرانو وي او د موږ خځې علاج وکاو د موږ خځې هند ته رواني د موږ خځې ایران ته رواني یا ما ته دا خبر وکړه غاړې دې بندې ته په کابل کې ولا چې زنو ته ولته ته ټوټ ښکاري ما زړه ته خو ولا کولې اوس که انټرنیټ کې ضعیف کیږي کنه ما انټرنیټ خطا کیږي کنه د افغانستان نمبر پلیټونه دا وکړه ماته واتس اپ شماره دې ماته راوستو او زه نو داسې بیکار یم چې ته په خبر باندې نه پوهېږې چې واده نشته احمدشاه بابا نه پېژنې میرویس نیکه نه پېژنې او ټول خبیثان وو چې نه خدای دې خوا نه کړي والله زه خیر داسې به وکړو چې دا نور ته وخت تاسو سره وخت ضایع کېږي خلکو راته ولیکل او ایسته کړ ښه مهرباني مهرباني تاسو مخکې خبرې وکړئ دا بیچاره خود نه پېژني د پاکستان د کوم ځای نه زنګ ولو زه به بخښنې سره یعنې دغه یا باشعوره طالبان دي دا باشعوره دا باشعوره دي چې دغه میډیا ته لاسرسی لري دغه انټرنیټ ته لاسرسی لري نو دا په دغه حال ده او رښتیا هم دا خلک چې دي عمرونه ټول له 15 کلنې شپږ کلنې په مدرسو کې راغټ شوي دي دغسې په مغزونه یې ورمینځل شوي دي او دغه خلک د مور پلار له هغه دغه له لاندې نه دي رالوی شوي له دونه ګیله هېڅ نه ده پکار دا که هر څه وایي که هر څه کوي په دې نه ګیله نه ده پکار دې عمرونه رښتیا هم که اوس دی ډېرې که دې نه پوښتنه وکړي چې ته په څو کلني کې پاکستان ته مدرسې ته تللی دی به درته وایي چې زه 15 کلن دا جرم یې چې کړی ده دا مور پلار یې کړی ده افغانان باید نور د تېره هوښیار سي افغانان باید خپل عیال د خپل لاس لاندې لوی